د سلفي او حنفي ترمنځ فاتحه خلف الامام په موضوع علمي مباحثات د شعر په ژبه. مړه وهابي ته مقابل د هر حدیث څنګه اهل الحديث ولي بدعتي ز خطابي د صحیح حدیث يم ز اهل الحديث يم. کله چې امام قرات کوي تاسو قرات کوي دا کار ډیر غلط کوي. پاک الله خو حکم په قران فاستمعوا کړي هم د انصتو کړي بسرت تسلیم شمون په حق یو احناف مکړه اختلاف. کلا چې په منځ کې فاتحه نوی قبول نه دی دا کار د رسول نه دی. د پسې آیات وکر ربک الغفور کړه ذهن باندې زور کړه دا آیات مکی دی چې خبرې نکړې بندي ورک شمړه ګندي. خپل د مناظر کتاب دی ګور احسن الكلام صفحه نمبر 193 جلد نمبر 1. حدیث د ابو موسی د چې خاموش په قیام رستو د امام. حدیث د پاک رسول می درته ذکر کړو صفا وینا د مصطفی کدی کیس علل و نور لرم هم دلیلون بشمار حدیثون. واذا قرأ فانصت الفاظ دراول الشاز عجب لري انداز په شرح د مسلم کې وضاحت شته یقیني په سنن در قطمی جلد نمبر 1 صفحه 331. صحیح حدیث خو نه لري ضعیف نه استدلال کړي والله کدا کمال کړي. کتاب مسند احمد کې بل حدیث هم سلرا ما عمل پرس کوما په صفحه 415 او په جلد سلورم حدیث پکې لرم په دوه تسلیم نشوي او په دې وکړه یقین حدیث نمبر 13. په دې حدیث کې سهل ابن بحر دی مجهول دی کذاب متروک معلول دی خراش ورته کذاب وای متروک ورته ازدی. امام بهقی لسان الميزان جلد نمبر 3 صفحه 12 چې کوم یو روایت ذکر کړه دغه حال دی پتا باندې فوټبال دی. حدیث د نسائی د ذکر شوی په انصات کې امام پسې صلات کې هم دغه سي الفاظ د مصنف ابن شیبه کې په 200 صفحه کې. پنځم حدیث می ور روایت د بهقی دی انس د راوی دی راوی مدلس نوم دی ابن عجلان دا ویل ابن حبان طبقات المدلسين صفحه 44. واذا قرأ فانصت معمر کړي غلطي دا ویل بهقی قرات للبهقي صفحه 113. چې صحیح حدیث پرېږ دی او د ضعیف پسې رواني دا څنګه مسلمانی. قرأت منع شوی په حدیث د ترمذی کې هم شته په طحاوی کې. امام چکړي قرات د مقتدی لره کافی د لازمه خاموشی دا په خپل مدعا می ذکر کړي حادثون بشمار دلیلون. فانتهى الناس عن القرآن کې دا تدریج دی د زوري دا ویلی بخاری تاریخ الصغیر جلد نمبر 1 صفحه 207. راوی د دې مجهول دی او متروک د ابو ولید لګو ګور تمهید. امام محمد ضعیف جدا د دې راوی دی دا قول د زنبی دی. امام محمد څنګه ضعیف دی و بیانو د دور
پر ګستاخانو شاګرد هغه چا د چې توصیف یشته قرآن کې د پاک نبی فرمان کې والله وبمن ما خو ثابت صحیح حدیث کسان پیش اهل الحدیث کا چشمې دې د تقلید کې د هوا پسې روانه حدیثو سره ورانا نعمان په ضعف سکوي حدیثو کې سقیم دی مسکین دی او یتیم دی تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحه 421 په ضعفي اجماع د ذکر کړي خاقوي امام زاهبي تاریخ بغداد اوس واور حدیثنا بدعت سبق لقل بندارا ونسپل جرندا پاک رسول الله ابن رافع تجتا ادګو منځ باندې تاکید کو مخبب قبله کړه هم تکبیر بیا فاتحه کوا دغه طریقه کوا قبلګي عبادت چوي نبی په طریقې سا پمس کې فاتحه سا ابو هريره ویلی او کيما په قیام زورستو د امام پاک رسول الله ورته ویل اقرا سرا ولا دون جهرا دغرو احاديث خلاصه دا چې صحیح دی راوړي بخاری دی حدیث پسې کلر شم د مذهب نه باغ کې غم و باندې یادېږم خبر کمی مشران شو بیا او باسی می د کورا یریږم د پیغورا مفتی صبر علی گلے و مزا مناظری تا پشر مباحثی تا حدیث دیرا تا پیش کرو بس حدیث تا تسلیمی گم فور کی کسوزی گم د کور او د پیغور خبر ورستو دی دا دین دی د نور پشان مبین دی الحمدلله شکر زتا بید خپل نبی شم دنن نسالفی شم الحمدلله شکر پاک الله چې سال فکرې پلارې صحیح کړې ابو جراح استاهم سمشکور یم رب دې خاد لرا رب دې تل اباد لرا رب دې تل اباد لرا رب دې تل اباد لرا